بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زموږ په دې معاشره کې یو ناسور عام شوی دی. هغه داسې یو ناسور دی چې مونږ د حقیقت نه مخ پټو. هغه یو داسې ناسور دی چې مونږ ته څوک رښتیا وایي، مونږ د حقیقت ښکاره کېږي، مونږ د هغې نه سترګې پټو. هغه کو په هر شکل کې وي. لکه ګورئ که تاسو وګورئ زموږ په معاشره کې که استادان دي، هغوی به ځان له پرتوګونه جوړی او په څه طریقه باندې به خپل شیز پټای. دغه شانتي که مونږه پولیس ته وګورو، انتظامیې ته وګورو، هغوی به ځان له دا شی کوي. دغه شان که مونږ مولیانو ته وګورو نو هغوی به په خپله طریقه باندې یو داسې شیز جوړ کړی او مطلب دا دی تا ته به وړاندې کوي او هغه به تا ته واضحه کوي چې مثال په طور دا ټیک دی او هغه به په حقیقت کې غلط وي. خبره مې په څه پورې کوله، داسې کار وشو چې زمونږه ملکنډ درګۍ کې دلته مونږ پاتې کېږو نو اخو ارچن صاحب ته زه تلمه، زما څه کار دی. نو تقریبا دا 3 پیرې باندې زه لاړمه، 3 پیرې شوې تقریبا چې زه په دغه لاره تېرېږم. نو په لاره کې جمپونه جوړ شوي چې دا یو غیر قانوني کار دی. جمپونه جوړ شوي او د جومات لپاره چاندې غواړي. اول خو تاسو ځان پوهه کوئ، ګورئ شراب چې کوم دی دا شراب دي. هغه که ته په بوتل کې اچې او که ته په د شمولو په کټوۍ کې اچې او که په هر څه کې ته اچې شراب دي. دغه شان سوال چې کوم دی دا حرام دی. هغه ته د جومات دپاره کې، که ته د مدرسې دپاره کې، که ته د جهاد دپاره کې، ته چې د هر څه دپاره کې سوال څه دی؟ سوال حرام دی. سوال به نه کې. اوس په یو اجتماعي سوچ باندې اوس یو سړی پیسې راجمع کي، هغه صحیح ده، خو چې ته چاته لاس نیسي چې راکه جومات جوړو. اول خو یوه خبره باندې ځان پوهې کوي چې جومات جوړول دا مثال په طور سره داسې ضروري خبره نه ده چې خامخا د جومات دی چت وي. داسې هم ته په ډاګه هم جومات ته ودرېدی شي او مطلب دا دی دغه کولی شي، مونځ کولی شي. ځان له چوپال جوړ کړه، که نه چوپال جوړ کړه د خاورې، یا چې کوم دی داسې چوپال دیوالونه جوړ کړه، زګۍ جوړ کړه، بس پای کې مونځ کوه. داسې ضروري خو نه دی چې خامخا ته د چت جوړ کړې او پلستر یې دې ورکړې، دیوالونه دې وخېږي او ټایلونه دې پکې ولګي او پکې دې پکې ولګي. داسې ضروري خو نه دی. جومات ته څوک څه شپوله خو نه دي. خو جومات چې کوم دی دا د عبادت ځای دی. به ځان له زګۍ جوړ کړه، عبادت کوه او بیا راځه بس خپل کار روزګار کوه. مونږ چې کوم دی د دې جومات نه یو ګپ جوړ کړی. یو خبره خو دا شوه چې مثال په طور جومات جوړول داسې ضروري خبر نه ده. بلې دا که ته جومات جوړې څنګه چې ته ځان له کور جوړې، د کور دپاره ته څومره محنت کې، دغه شانتې به ته د جومات دپاره محنت کې. اول خو دا د ریاست ذمهواري جوړېږي چې مونږ له څه وکړي، څنګه چې سکولونه جوړوي، څنګه چې یونیورسټیانې جوړوي، دغه شان چې مونږ له جوماتونه جوړ کړي. بله دا چې په دې کې درېیمه خبره دا ده چې ګورئ په کلي کې به یو جومات وي نو دی به په څه کې بل جومات جوړ کړي. نو هلکه په دې یو کې ګزاره کوئ، مونځ او دس کوئ، خپل مینه ورورولي مینه محبت کوئ. نو بل جومات ته اوس ساجد دی چې تو بل جومات جوړوي، نو د هغې اخراجات بیا نشي پوره کولی او دغه سوال ولګئ. سوال به نه کوئ، پوه شوئ. ته ولې د چاندي نوم ورکړې او که ته ولې د صدقې نوم ورکړې او که ته ولې معاوضي نوم ورکړې، خو ټول دغه سوال دی، نور پکې سم نشته. نو خبره خو دغه شوه. بله دا چې په دې کې د انتظامیې غټ رول دا جوړیږي چې دا خلک په لارو کې جمپونه جوړوي، مطلب بریکرې جوړوي. خیال لري خاوره راوړي او په لاره کې واچوي او ټوکرۍ نیولي او چانده غواړي. ما خو په ویډیو کوله خو هغه ماښامې ټایم و او هغوی چې دی په هغه ټایم کې چوټي وکړه، پوه شوې. نو دا چې کوم دی دا غیر قانوني کار دی چې ته راځې خاوره په روډ کې واچې او بس ځان د بریکر لګولی. لکه ولې سی چل دی، دا روډ دی د پلار دی، تا د حکومت نه لیکل راوړي دي، سی چل دی. ولې چې ته راځې او ته په روډ کې څه کې بریکر جوړې او بس دغه غیر قانوني کار کې. دا هم یو غیر قانوني کار دی. انتظامیې ته هم زما دا ریکویسټ دی چې د دوی خلاف دی باقاعده اکشن واخیستی شي. بله دا خاوره چې نه ده دا که تاسو په ټرالو کې وړئ نو د دې لږ خیال کوئ. ګورئ خاوره نه ده او بعضې ملګري داسې هغوی څه چل وکړي چې کنده جوړه شي، د ځانه ګاډۍ راغستې یا به بیلچه راغستې په هغه ځای کې به خاوره اچوي، بیا به سوزکونه سوال کوي، پوه شوې. نو هغوی ځانه دغه روزګار کتلی. خاوره چې کله ته په داسې ځای کې واچوې چې د هغې سره سیمټي، په دې چې کله باران وشو که دا ځای لږي هغه د هغې نه ډېر خرابېږي. دا تاسو چېرته د سیول انجینرانو سره خیر ده په دې باندې مشوره وکړئ. د خاورې ملاوټ چې کله وشي که نه
په دغه تارکولو سره د دغه شیزونو سره او به پیراشي باران پیراله چقړه پکې جوړه شو دغه ځګي خرابېږي نو تاسو له دا ضروري دي چې باید په دغه ځګي خاور روانه چوي بل دا چې دوی دا کم جمپونه جوړي نو دا غیر قانوني دي پوه شوي د دوی سره سندن دغه نشته اول خو چاندي هم نوي په کار بیا کو تاسو چاندي کوي نو په کار دی چې سم مختص ځګي وي تاسو پاغي کې کینی خال لري خدا جمپونه چې دي دا غیر قانوني کار دی او مونږ تاسو لم په کار دي چې باید د دې خلکو مخنیوي وکړو پوه شوي چې دا خلک منه کو چې دا کار مکوي دا غلط دی پوه شوي زما خو دغه وسو د ویډیو په وساتت باندې مې تاسو ته خپل پیغام در ورسو چې ماته کارونه هم ډیر زیات دي خو بیا مې هم دا همت وکړو چې تاسو لپاره دا ویډیو را جوړ کم او تاسو په حکم نو کو تاسو هم مطلب ځان پدې کې ذمہوار غنئ نو دا ویډیو شیر کړئ چې هغه خلکو ته ورسي چې څوک داسې غلط کارونه کوي او د غلطو اقدامات وته نو دا غي به مونږ مخنیوي کو او دا غي به مونږ سکه وروک تام کو تر بلې ویډیو پورې مالي اجازه راکړئ په لوی الله مسپارم د الله پامان